چې دا به خپل نه نو نیغ نیغ به نه کېږي. تاسو پوه شوئ چې دا به خپل نه نو نیغ ابا خپل بیا ډاډه ګرځا. عزیزانو عرض میں داو چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کی لوح محفوظ ګوري بیا هغه تدا یاد شو چې د بزرگانو په دعا تقدیر معلق رد کیږي. وای ما دعاګانې شروع کړې چې یا الله دا سړی خو ډېر محنتي دی، عالم دی، دا دی دا څه زمانه چې تیره شوه بیا مې چې په لوح محفوظ نظر پرېوتو ما چې وکتو نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. دا مانا دا د مرد مومن په دعا تقدیر بدلے دل داغه مطلب دا دی. عزیزان مولانا تھانوی رحمت الله علیه تپوس شو چې دا بعضی خبرې ته چې کہے نو دا کتاب کې نشتا هغه ورته بچیا دا کسبی شیزونه دي. دا معنا مخ کې د بزرگانو چې وي مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه هغه ته یو علم چې په قبر کې د مړي حال معلوم کی چې د سال دی. ته دې پوهیږئ یا دا علم هغه ته یا دا علم فی الحال یو مولانا عبدالمعبود صاحب 161 سال عمر دے یا دا علم هغه ته مولانا لاہوری نا مولانا شمس الحق افغانی تپوسو کو چې تا په تقریر کې ویلی دی چې لاہوریو تمہاری خبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا. او لاہوریو تمہاری خبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. وہ ماں ورتے چې حضرت تے څنګه ګوره افغانی صاحب وی چې ماته وی چې راځه ټانګه کې کېناستو ادیره تلاړو چې ادیره تلاړو زما په دې مخ لاس راخ کو ماته وی چې د ادیره ته وګوره وی چې ادیره ته مې وکړه په خدای مې دې قسمی چې هر خبر نه د اور لمبې راوت. بیا بازار ترالو وراته وی چې افغانی صاحب ایک اور کرشمہ بتا دوں په مخ بیا را تلاسو والو ویلو ګوره دې خلکو ته په بازار کې چې زه ګورم څوک سپی دي څوک پیشوګانی دي څوک خره دي څوک قچر دي څوک میلوګان دي څوک ګیدړان دي. دا عزیزان بہنی ہی دے ترجمہ دا چې کظاہر میں د سړو دی زې سکړما کظاہر میں د سړو دی زې سکړما په معنا کې د چار پایو په حساب یما. ته خو ګورئ سپېڅه ته وي چې چا ورته څه ویلي نه یو غاپي دې ته وایي که نه. پیشو څه ته وایي چې پټه ګرځي غلې کوي خبر به هم نه کټوی به یې ساتلي. ټیک شو. خر څه ته وایي خر غږ به دې هم نه کړی وړاندې به چکو وایي وروسته به لپه وایي. دادي دې خوا وګورئ مونږ السلام علیکم وعلیکم سنگال دے په خزه دے یہی دا سے کنا السلام علیکم آئیے آئیے کیا حال ہے بیٹھو کہوا پلایا زن طلاق مرگرت ہے پچھاڑی ہے اس میں فلانا دوسی
دیکھو گرئی پختانه شریف پختانه مینگه پختانه مینگه شرمیدل په صدر روډ ورشه مینگه پختانه وګوره مینگه کوچی بازار کی مینگه پختانه پختانه شریف وګورئ ما ته یو خط راغلی ویل پښتنو پسې ډرامې مه کوه ګوره ما ورتل یو سړی چې دی بیا ډېر وې خلکو ورتل دا چې دی مه وایه ګوره مړکو دی هغه ورتل کمې سر د تنې غوسکې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی تاسو پوه شوئ کمې سر د تنې غوسکې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی که تاسو ما پرېښوئ چې تر څو ژوندی یم نو زه به هم سړی یم تاسو پښتانه پښتونو لویه مینه او محبت څه شی دی دو دوستان دی یو ته دلا دوسه ستا ښځه داسې هلکه دا څوک دی دا زما جاني یار دی دا ستا جاني یار دی چې تا سره ستا په ښځه کې شریک دی پوس پرې کړو بې غیرت شرمېدلو دا ستا جاني یار دی دا د پښتنو لویه مینه ده یو بل ته به نو عزیزانو که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ داسې نه په لاره چې مونږ ځو لتې م وو دام کوو ګنډېره یم جو سپینګیري راکیچي او داسې مات کړی او داسو چې په لاره روان دا زمونږ تهذیب دی دا مونږ د هغه پیغمبر د شفاعت تمه به په قیامت کې کوو چې د چا قضای حاجت په زندګۍ کې چا ابو داود وایي چې قضای حاجت ته به سردار کونین تلو نو ابعد دا معنا چې دومره لرې بتلو چې چا به په نظر او لرې بم چې لاړو پنای به نه وه نو هلته عربو کې دا واړه بوټي ډېر دي نو دی وړو بوټو ته به په ګوته اشاره وکړه چې راشي مانه ګیر چاپېر پنایي وکړي نو دی بوټو به بیخ پورا منډې ووالی او سردار کونین نه به چپ پنایي وکړه قصیدې بردې والا وایي که نه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي محبوبا تاغه هستی چې ونه بوټو بدر ته بیخ پورا منډې والے زما عزیزانو دا زمون تهذیب دی دا زمون خبرې دي قرآن وای خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خوږې او ښې خبرې وکړئ مسلمان د پیغمبر د کارخانه سیمپل دی سیمپل د کومې کارخانه سیمپل چې ښه دا غي مال ډیر خرڅيږي د کومې کارخانه سیمپل چې خرابي دا غي مال نه خرڅي نن زمونږ د اسلام د کارخانه سیمپل خراب یو سیمپل دی واوري یو سیمپل په ټوله دنیا کې پاټایم ډېری دیو چاټایم ډېری دیو منګیم ډېر دیو کوزیم ډېری یو ډله ده چې هغه د مولانا الیاس رحمت الله علیه ایجاد چې هغه د تبلیغ والا ډله ده والله نه تلی شم نه پکې ګرځېدی شم نه پکې بستره پوګه کولی شم که نه جی لیکن احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا دیکھو گورا تم راوستے
روټیانې چرګان کبابونه خوراکونه نو دین دې راته ووایي نو ته ښه سړی شوې او دا راغلي بستره په اوږه دیچکه ورسره لوټه ورسره پیسې ورسره خپلې پخوا خپله سکا په خپل ځمکه سملا په خپله بستره سملا اوبه چانه مه غواړه او ستا مالت ته راځه چې د خدای دین مې راوړی دی دا خراب دي او دا روټي خلاص ښه دي واوره که شوقم کیږي چې زما شکل زما شان و شوکت ته د یو مسلمان شي زما د په خدای قسمی که د ډېر ډلې نه بله ډله خاصه وګورئ نمونه وګورئ شکلونو ته وګورئ د صحابه زمانه به درته رایاد شي نوجوان ابل ورځ د بلوچستان یو وفد راغلی بی امتحانونه ورکړي دي او سلويخ ورځې چیلې ورکړي دي او بلوچستان نه پېښور ته راغلي دي په جوماتونو کې استازو پراته دي او د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکړي واو ټولې خبرې زما وغورځوئ خدا یو ټکی مې یاد لرئ چې دې خلقو له وخت ورکوي مولانا الیاس رحمت الله علیه چې و مولانا عبدالمعبود صاحب سره یو ځای پاتې شوی و داغه د تقوا او د بزرګۍ دا عالمو مولانا عبدالمعبود راته وی طالب چرته په مسواک په پوزه داسې د سبق په ټیم کې والیو داغه پوزه وینې شوې وه نو طالب پسې جومات ته ورغی ګیره وله ونیوه او معافي ترې وغوښته وی ما پسې راغی جړلې راته وی چې طالب رانه په مسواک په پوزه خوږ شوی دی نو په دې مې پوه کړه چې خدای به ما معاف هم کیو که نه د دغه تقوا او د بزرګۍ برکت ته نن وګوره روسیانو له د خدای دین چا وړی دی چا وړی چین له د دین خدای دین چا وړی امریکې له چا وړی په لندن کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي دنیا کې خو راته وښایئ ما راوړی چې روسته د خدای د دین پیشکش کړي روسته او بیا په کم چل تلی دي او بیا په کم چین کې چې په کم کار دوه کړي بیا امریکنیان مسلمانان کړي پېښور تم راغلي هغوی تقریر زه خو حیران شم زما عزیزانو عرض مې داو چې خدای ته وګورئ شان و شوکت ټیک کوي بزرګي منلو ته یوازې د نجات باعث نه وي که زه دا ووایم دې خوا وګورئ